سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر با ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ده نن شنبه د سلواغ یا د دلوي د میاشت د لسمه د 2015 میلادي کال د فبرवरी د میاشت لومړۍ نیټه سره سمون لري روانه خبري غړې درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی اسلامی امارات د دولتي مامورینو د معاشونو ځنډېدو ګنګوسې رد کړې زابل کې 30 روغتیايي مرکزونو ته 114 قلمه درمل ویشل کېږي د اداري کمیسیون ناسته ترسره شوه او د بریکس له غړیو د امریکا ولسمشر غوښتنه او د 100% تعرفې د لړولو خبرداري اوس هم بشپړ خبرونه اسلامي امارات دولتي مامورینو د معاشونو ځنډېدو ګنګوسې رد کړې د افغانستان اسلامي امارات د دولتي مامورینو د معاشونو ځنډېدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې د اسلامي امارات مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روان د دلوي د میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,40,000 دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل شي او هیڅوک د دې په دې اړه تشویش نه کوي هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري د بهرنیو مرستو د کولو یا نه کولو پورې اړه نه لري دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې دا ګنګوسې خپرې شوې وي چې ګواکې د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډېدلي دي زابل کې 30 روغتیايي مرکزونو ته 114 قلمه درمل ویشل کېږي زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میرویس افغان وایي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ اداري یونیسف او د موف موسسې له لوري دغه ولل 30 روغتیايي مرکزونو سره د 114 قلمو درملو مرسته شوه نموړي زیاته کړه چې دغه درمل د کلات خار په ګډون د 11 ولسوالي روغتیايي مرکزونو ته ویشل کېږي د هغه په وینا دا درمل به د 3 میاشتو لپاره تر یوې کچې د یادو مرکزونو اړتیاوې پوره کړي او د درملو کمښت ستونزه به راکمه کړي د اداري کمیسیون ناسته ترسره شوه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اداري کمیسیون ناسته ترسره شوه د ریاست الوزرا د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د ناستې په پیل کې ټاکل شوي کمیټو د کمیسیون له لوري د خپلو وسپارل شوي فعالیتونو او کړنو په اړه راپورونه وړاندې کړي دي وروسته د پوهنې وزارت کابل ښاروالۍ د مکوریانو د ساتنې او څارنې اماراتي شرکت او د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند موضوعات پر اړخیز ډول ارزول شوي او د یاد مواردو په اړه لازم تصمیمونه نیول شوي دي او د بریکس له غړو د امریکا ولسمشر غوښتنه او د 100% تعرفې د لوړولو خبرداري د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 28 ویل چې امریکا له هغه هیوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوي اسعار جوړوي او نه به د امریکا ډالر بدیل په توګه د نور اسعار ملاتړ کوي قانونو د 100% تعرفو مالیاتو له ګواښ سره به مخامخ شي درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړې لوی عمل شه